بسم الله الرحمن الرحیم. د اسم مغرب د اعراب په لحاظ سره قسمینا دغه مپارین شپږم قسم پښه وایو. د شپږم قسم یې و د جمع مذکر سالم ولا لکه مسلمون و اولو و عشرون. صورت د درې سره جمع یو شی ده. مسلمون شا واو ده، اولو شیا واو ده و عشرون شا واو ده. بدا د رفع په صورت شه واو مقابل مضموم و د نصب و د جر په صورت شه یا مقابل مکسور لکه جاءنی مسلمون و اولو مال و عشرون. د غرنګ رأیتو مسلمین و اولی مال و عشرین. جری حالت مررتو بمسلمین و اولی مال و عشرین. شا بدغش از داغا یو نکته په اخری شمیشته وشله چې نون د تسنیه داغا مکسور وی لکه رجلانه و نون د جمع سالم ولا مفتوح وی لکه مسلمون و مسلمین. که رفی صورت شئی که نسبی جاری صورت شئی و رجلان تسنیه که نسبی صورت شئی و که جری صورت شئی چې کم صورت شوی د تسنیه نون وی مکسور وی. دا نکته یو د لري و دا دواړه نونینا نون د تسنیه نون د جمع په اضافت سره غورځېږي چې کله بل سشته ته مضاف کوي د جمع مذکر سالم لیا عشرون یا اولو بیا دا نون د جمع ول چې دا په عشرون شي و په مسلمون مسلمین شي به دغه غورځېږي. لکه ته به وایې چې د زید دوا غلامان دي جاءنی غلاما زیدن و مسلمو مصرن. مسلمون نه نونو غورځو د جامع ولا و غلامان نه نونو غورځو د تسنیه ولا او دا ویلو غورځیدل دغه ته نون اعرابي وی دا غورځېږي. دا که جزم پر داخل شي او که لام په داخل شي عوامل سره دا اکثر غورځېږي. السابق ان يكون الرفع بتقدير الضمه والنصب بتقدير الفتحه والجر بتقدير الكسره. ووام قسم د اعراب دغه دا چې ټول اعراب یې رفع نصب جر درې سره اعرابي تقدیری وي. ان یکون الرفع چې رفع یې وي به تقدیر ضمه په تقدیر د ضمه سره ته مقدره سوته او لیکل شوی سامان رواله. والنصب بتقدیر الفتحه و نصب یې په تقدیر د فتحه سره وي. فتحه په لیکه نه چا سرنګ اسم دا هغه قسم ویلی کې هغه قسم وی بیا. والجر بتقدیر الکسرت و جاری په تقدیر د کسره سره ده. و یختص بالمقصور و خاص کیږي دغه اعراب په مقصور سره ای بالاسم المقصور په اسم مقصور سره. اسم مقصور هغه وی چې په اخر شی الف مقصوره وی لکه موسی عیسی. و هو اس د اسم مقصور تعریف دتا کوي ما هغه ده فی آخره چې وی په آخر د دشه الف مقصورتن الف مقصوره عصا لکه عصا. و بالمضاف و عصا سره د موسی او د عیسی ول یغیا ولیکي مثالینا چې هغه سرنګ لیکل شي ام املا شه موسی او عیسی به اسم مکسور سره توسه بيدورېږي چې وای دا خدا غيو دا هغه ساده د الف سره لیکلی دو کنه. و بالمضاف الى یا المتکلم و مضاف کوله یا متکلم ته غیر الجمع المذکر السالم خو غیر د جمع مذکر سالم نه یعنی غیر جمع مذکر سالم نه یہ چې ته مضاف کوي یا متکلم ته لکه غلامی بویتو یا جاءنی عصا و غلامی ورأیتو عصا و غلامی. وینیه کنه غلامی شه ایسه تبدیلی نرسی عمل بدل شو جاءنا بعد عمل در رأیتو شو خو غلامی پیغ صورت تا
مررتو بغصوا و غلامی دغه رنګ موسی و عیسی جاءنی عیسی رأیتو عیسی مررتو بعیسی د جمع سه قسمونه دی یو د جمع هغه قسم دا چې په مفرد کې څه تصرف وکړي ودنه جمع جوړه کړي لکه رجال و مسلمون رجالون چې د واحد بنا بخي متکړی دو او مسلمون چې د واحد بنا شته خو سلش کی تصرف یې پښه وکړو چې واو یې پښه زیات کو انتغه ته یې جمع حقيقي یو جمع معنوي وي هغه جمع وي چې دو د حقیقت په اعتبار سره جمع نه بلکې معنی په لحاظ سره دو جمع وي لکه اولو دا د زو جمع دو زو مذکر ده مؤنث ده ذات و د ذات جمع دو زوات و مذکر زو چې ده دغه جمع دو اولو و دا جمع رغلی دو من غیر لفظه و یو جمع سواری دو چې هغه نه حقیقتا جمع وي نه په معنا شي جمع وي خو صورت یې د جمع غوندې وي لکه 20 30 40 50 د جمع غوندې واو ساکن مقابل مضموم یای پرشه و د نون اغربی غوندې نون یای پرشه لکه 20 نه 90 رسا دا نه په حقیقت سے جمع دي نه په معنا سے جمع دي او نه د مفرد د تصرف د وجه نه دی جوړې شوې دي څنګه شروع نه وته دماغ ته دا سوچ وسی چې دا خو د هغه شرطون جمع چنوي یا هغه شرون نه او دا څنګه دو سات ووام کې سمنن وي د اعراب تقديري ولا دغه شی رفع تقديري دو نصبيه تقديري دا او جاريه تقديري دا الثامن وتم قسم اعراب ان يكون الرفع بتقدير الزمته چې وی رفع په تقدیر د زما سره والنصب بالفتحه او نصب یې په فتحه سره وي لفظان والجر بتقدير الكسره و جر په تقدیر د کسره سره وي یعنی صرف په دغه شی نصب لفظان دا او د دوا قسم اعرابي چې دی رفع او جر د تقدیری دي ويختص وخسكيجي دا اعراب بالمنقوص اسم منقوص سرا وهغا هو انا مراد منقوص دا نقص ولا اسم مفعول دا كنا ودايي هو ما في اخره ياء ما قبلها مكسور دا هغه دا في اخره چې په اخر د دشوي یا ما قبلها ما قبل د یا مکسور کل قاضي لکه قاضي تقول تو یا جاء القاضي روغی متقاضي اس قاضي شوی یا دغه سه ساکنه وی کنه دغه اعراب تقديري دا سنه چې جاء القاضي یو یا دا اسم منقوص زون تا ګوشي قانون دا ګوشي اعرابي دا ورأيت القاضي نصب په صورت شوی په یا باندې نصب جواتوي ومررت بالقاضي نه په دغه شی جاری صورت یا کسره تقديري سره ده جاءن القاضي رأيت القاضي مررت بالقاضي دا ایو دول غړي دا اعراب نه دي دنه قسمه دا یو دای ګلونه دنن وتام کې سموشو او یو قسم کا خیرو په چپوته کې اوه سبو کو کا خیرو ان شاء الله